ورب الكعبه که پاکستان او افغانستان کې د حالات ولیدو د نشه ییزو چې څومره ډېر شوي دي په مقبرو او دیرو کې په باغچو کې د پلونو لاندې ناست دي د ډیرانونو په خوا کې په یو ځای کې بل ځای کې سړی ورته حیران شي ښایسته ښایسته ځوانان ښایسته ښایسته ځوانان او په نشو کې یعنی انسان رو رو به راځي دا چې نن ته مشره ته دا وایې چې سګرټ کې نشه نشتي او په نسوارو کې نشتي او زه خیر دی یو سګرټ د چرسو دومره غټه خبره نه ده دا خو نن دی دې ځنه شروع کړه ورو ورو خبره روان دی ترقي وکړه یو ورځ دغه کشر به ستا د دغه نشه ییزو سره الله دې نه کې ناست وي ښایسته ښایسته ځوانان بلکې زنانه راوتي دي زنانه راوتي دغه نشه ییزو سره په لارو کوڅو کې ناستې دي څه د افسوس خبره ده سړي بې لا زړه جاړي چې څومره ښایسته ځوان دی دی به هم د چا روري د چا به پلاري د چا به خاوني د چا به زوی غریب دلته بېځانه پروت دی نه د اسلام نه خبر دی نه د پښتو نه خبر دی نه د پردې نه خبر دی نه د حیا نه خبر دی نه د سړیتوب نه خبر دی چې عقل یې ختم شوی او دا نوي نشې چې راوتي دي په نوي نومونو باندې دا ټولې په دې کې داخلي چې دا حرام یو نشه چلیږي د آیس چې ورته وایي دا د تعلیم یافتو خلکو نشه ده دا داسې یونیورسټیانو کې او په دغه ځایونو کې ډېر اګر که اوس عام شو خو شروع یې دغه ځایونو کې شي لکه دې کې څه دي وایي دې سره طالب علم تکړه کېږي د امتحانونو په ورځو کې ویښي شیطان چې تا دوکه کوي او بیا د انسانانو دا شیطانان چې تا دوکه کوي تا ته اکدم نه وایي چې راشي ته ځان تباه کړه وایي ته خو بیا نه ځې تا به ورو ورو به دې خبرو دوکه کوي زما دا نننۍ خبرې نه دي دا نوټ کوي ویې رسوي بیان یې کوي چې دا د زړه د درد خبرې دي د افسوس خبرې دي چې زه خپل بچې یو ځای ته تعلیم له سبق له ولېږم هلته هغه نشي زده کړي د څو د افسوس خبره وایي دا چې دا آیس چې وایي څوک وڅکي دی وایي 2 ورځې ویښي 3 ورځې ښه نو فایده څه ده وایي دی ویښي نو سبق ښه یادوي د کوم طرف به ونه راغی ښه نو بیا صحیح بیا وایي 8 ورځې وده وي دې ته ګوره 2 ورځې ویښ دی 8 ورځې وده دی نو بیا ورو ورو ورننوځي نو دا دماغ وله راوبهیي ما ته یو ډاکټر ویلو وایي دا نشه په دې دماغ داسې اثر کوي چې دا دماغ ویلې کېږي دلته دا ویلی شي او دا ما ته یو ډاکټر ویلي وایي د نشه ییزو باره کې خبره شو چې دې باب کې دا موضوع روانه وه هلته ملک ما ورته وایم ډاکټر صاحب د نشه ییز ډېر زیات شوي دي په لارو کوڅو کې دوی د علاج نو هغه وایي چې د بعضو علاج کېږي د بعضو نه کېږي څنګه نه کېږي علاج وایي دی موږ له راوستي د بګې باز خو موږ ته هم لار نه ده معلومه وجه دا ده چې د ده دا اینه دا د نشو ختمه کړې ده لکه چې دا نشه نه ده دا په اینه کې سوري کوي سوري وکړي نو کله چې دا وینه په دې اینه کې تېرېږي هلته خو نشه ورغلي که نه نو دا نشه بیا په دې ټولو رګونو کې تېرېږي دې سره دې نشه کېږي دا نشه کېږي سړی ولې ځکه چې دا نشه په دې رګونو کې تېره شي که خیال هم کړی او د نسواریانو دا خبره به ډېره کوو ځکه چې زموږ دا پښتانه یې ډېر کوي چې روژه ماتې نه بعد نسوار ولګي چا سره خبرې کوي ولې خبرې نه کوي دا نشه نه ایسئ څه وایي نه چې دا سر ته سر ته دا کله خیږي چې کله دا په دې بدن کې او په دې وینه کې خوره شي نو که دغه ټیم کې ورته تاسې خبره م وکړه نو دې ته جواب نه درکوي ځکه چې هلته سیسټم ګډوډ کېږي بیا به قیصه د سره کوي نشه دې ته وایي چې دا په دې رګونو کې او په دې وینه کې خوره شي نو ستا ټول بدن څه شي هغه نشه شي ډاکټر صاحب ما ته ویې چې د دوی په دې اینو کې د نشو ځای جوړ کړی دی که دا نشه دې پې بنده کړه دی به 15 منټه کې 10 منټه کې مري ځکه چې د په اینه کې نور څه نشته دی ختم دی هېڅ پکې نشته دقه نشه پکې چولې را چولې چې څو پورې دی ژوند دی دماغ یې ویلې شوي
نشه ویلې شوې ده او وایي ځکه د دوی نه اکثر په میچازو کې او په الټو کې وینه ځي ځکه چې دا اینې ویلې شوي دا بیا په دې میچازو کې یا په الټو کې وځي نو الله دې داسې حالاتو نه موږ وساتي زموږ د ځوانانو دې الله حفاظت وکړي زموږ د زنانو د جنکو دې الله حفاظت وکړي کم ځوانان کم مسلمانان چې په نشو کې اخته دي رب العالمین دې ته هغوی منع کړي الله دې د هغوی بند کړي او څوک چې تې ځان بندول غواړي او علاج کوي نو الله دې د هغه زړه صبر کړي خلاصه د حدیث څه وه څوک به بیان کړي یو جمله کې هر نشه ورکوونکی شی حرام دی که خوراک دی که څښاک دی که لوګی دی که هر شی دی چې نشه درکوي نو دا څه شی شو دا حرام شو